إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو اوریدونکو ورونو، الله رب العالمین په دې آیات کریمه کې زمون او استاسو مخې ته د سورة الحدید په دې آیات کې الله فرمای وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله فرمائی دا آدم بچیا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی بہترین آپ بہترینوں کے دا بہترین امت یو فرد اللہ رب العالمین فرمائی وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الله وی جلدی وکي مخکیواله وکي تیزی وکي
یو بل سره مسابقه وکئ الى مغفرة من ربکم د الله رب العالمین بخنې ته، د الله رب العالمین رحم ته، د الله رب العالمین فراختیا ته. د ادم بچیه ور مخکې شه، کوشش وکړه، جلدی وکړه، بیړه وکړه، الله باندې ځان وبخه. وجنت او هغه باغونو ته عرضها كعرض السماء والارض چې پلنواله د دغه باغونو، د دغه جنتونو، د دغه میوو پشان د پلنوالی، په مثل د پلنوالی د زمکه او د اسمانونو دی. الله اکبر. څوک وی اکبر ذات وی؟ هغه ذات چې مونږ وایو اکبر دی، عظیم دی، اعلا دی، هغه ذات وی اے د ادم بچیا ما پیدا کړی، ستا نیکه ستا پلار ما پیدا کړو. حدیث کی راځي ادم الله رب العالمین په خپل لاسونو باندې پیدا کړ. پته دا الله رب العالمین ته چې ادم نم خطای شوی وا او د هغې د بچونه به هم خطای کیږي، هم کمزور و، شیطان دوکه کړو، د ادم بچی به هم کمزوری، شیطان به دوکه کوي. نو الله ریمایندر راکو مونږ ته، تنبیه راکړه، خبرداری راکو چې هر کله په تاسو باندې دغه صفت د یری راځي، خبره در نه هیریږي، مهم کار در نه فوت کیږي. نو الله وی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. سوکئ جلدی وکئ د الله بخنې ته، په الله باندې ځان وبخ، الله نه بخنه وغواړئ، الله ته وجاړئ، الله ته فریادونه وکئ. ولی مونږ ګناهګار یو، مونږ نافرمانه یو، مونږ باغیان یو د الله رب العالمین نا. نظام مصطفی دینی شرعی محمدی قرآن او حدیث دی باندې مونږ عمل نکو، مونږ شاته پرېښودی، قرآن شاته، احادیث د رسول الله شاته. هغه طریقه چې الله وایي داسې وکئ هغه مونږ نکو، هغه طریقه چې د الله رسول وایي مه کوئ، مونږ په هغې باندې ور روان یو. نو د دې وجې نه الله وایي چې تاسو کې کوتاهي موجود ده، کمزوري در کې موجود ده، سستی در کې راغلی ده. نو څه وکئ؟ وسارعوا الی مغفرة من ربکم. نو جلدی وکئ، په تیزه باندې راشئ، په بیړه باندې راشئ د الله رب العالمین بخنې ته، د الله رب العالمین نه بخنه وغواړئ، فریاد وکئ الله ته. کل کر اجتماعی توبې وباسئ، انفرادي الله ته ژړا وکئ، فریاد وکئ. مونږ ګناهګار یو، زمونږ دشمن شیطان دی، هغې مونږ ګمراه کړي یو، مونږ نه الله هېر کړی دی. الله وایي د آدم بچیه ما غرک بربک الکریم، څه شي دوکه کړی په هغه رب عزتمند باندې، هغه الله چې عزتمند دی د هغې شان در نه چا هېر کړی دی. د هغه الله چې کوم نبی دی سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د هغې شان در نه چا هېر کړی دی. مونږ ګناهګار یو، نو څه پکار دي؟ الله ته رجوع پکار ده،
الله ته فریاد پکار دی، الله ته جڑا پکار دا، دعاګانی پکار دی، عبادات پکار دی، اعمال پکار دی چې الله مونږ بالکل ستانه بغاوت کړو، ستا دین مو پرېښیو، ستا باغیان ګرځېدلیو، قرآن مو غورځولیو، احادیث رسول الله دا مو غورځولیو. الله نن رجوع کوم، الله ستا در ته راغلیم، توبه وباسم د ګناه نه، د ظلم نه، د حرام نه، د سود نه، د فحشا نه، الله د غټو نه، الله د پټو ګناهونو نه، د غټو ګناهونو نه الله ما ته معلوم دی، الله که ما ته نه دی معلوم، الله نن راغلیم ته راته بخښنه وکړه. الله ته خدا وې چې الله د بنده په توبه باندې داسې خوشحالیږي لکه د یو کس نه خپله سورلی هغه ورکه شوي او په انتظار د مرګ باندې ناسي. الله راغلیم ته به مې معاف کې، تا نه بخښنه غواړم، بل څوک د عفو والا نشته دی، بل څوک د صفح والا نشته دی. الله ستانګاریم، زستا بنده ته زما خالق، الله زستا بنده ته زما مالک چې ته مې نه بخې، بل څوک د بخښنې والا نشته. ته وګوره چې الله تا بخي کنه، ته خو عزم وکړه کنه د آدم بچیا، ته خو لږ دا ارزو وکړه چې الله ځان در باندې بخم، تا الله بخي، تا ته الله لارې کولاوي، ستا ګناهونه به معاف کوي، ستا په ژوند کې به بدلون راولي، ستا بې چیني دا به په سکون سره بدلی، ستا د رزق تنګي د رزق په پراخۍ سره به بدلی، ستا د ژوند هغه بې چیني چې ستا په زړه کې پرته ده هغه به راحت سره بدلیږي، ستا بچي چې ستا نافرماني کوي دا به تابعداري شروع کوي، ستا په کور کې ستا څاروی ستا خلاف کوي، توبه وباسه، دا به ستا موافق ګرځي، تابعدار به ګرځي، ستا چې ستا د بچی نه پیدا دی، ستا د لور نه پیدا دی، ته ورسره محبت کې، هغه ستا خلاف کوي، توبه وباسه، ګناه پرېږده. ته ګوره چې دغه محبت الله د دې په زړه کې ستا دپاره اچوي که نه اچوي، خو لږ شان ارزو، تمنا، جستجو، لږ کوشش پکار دی، په الله باندې ځان بخل پکار دی چې مونږ کامیاب شو. او که چېرته مونږ په الله باندې ځان ونه بخو نو مونږ نقصانیان یو، مونږ تاوانیان یو، مونږ همیشه د پاره کمزور یو او د هغې آیات مصداق ګرځو چې خسر الدنیا والآخره. میاشت را روانه ده رمضان، دې ته شهر رمضان، شهر القرآن وی، دا د عبادت میاشت ده، دا د الله د راضي کولو میاشت ده. په دې میاشت کې د نفل عبادتو درجه فرضو ته خیږي او د فرضو د اعمالو درجه الله رب العالمین وسوه چنده، بلکې الله وی والله یضاعف لمن یشاء، د دین هم دو چنده کوي څوارلس سوه ته. الله وی چاته چې وغواړي څومره اجر الله هغې ته ورکوي، الله یې ورته ورکوي. دغه سیزن، دغه ورځې، مخصوص شپې ورځې زما او ستا مخې ته را روانې دي. دې دپاره د ابو هریره حدیث دی رضی الله عنه فرمایي چې یو اواز کوونکی اواز کوي، سوي اذا كانت اول ليلة من رمضان فنادى مناد، اول شپه د رمضان شي، بیګاله شپه ده او سبا له رمضان دی، اواز کوونکی اواز وکړي، اعلان وشي، لکه څنګه اعلان چې د مړي دپاره کېږي، اعلان وشي پلان کې د پلان کې بچې په حق باندې رسېدلی دی، سبا یې دومره بجې جنازه ده، دقه شان اعلان کېږي. فنادا منادین، اواز کوي، اواز کوونکی سوی یا باغی الخیر، سوی اے د خیر طلب کوونکیه، د خیر لپاره جستجو کوونکیه، اقبل، را میدان تشه، وخت د میدان دی، عبادت ته را مخې تشه،
عبادت شروع کا اللہ راضی کا دزاننا دا اللہ عبادت شروع کا تلاوتون شروع کا منزون شروع کا اعمال شروع کا صدقات شروع کا روجی و نساء یا باغی الخیر اقبل اے دا خیر طلب کا ان کیا لٹون کیا جستجو کا ان کیا طلب کیا رامخ تشا میدان دے میدان لگی دلے دے میلہ لگی دلی دا پدی میلہ کی سودا خرسکا گٹو کا دا آخرت دا پارا اللہ دزان نرازی کا او بل آواز کی یا باغی الشر اقصر اے دا شر طلب کون کیا بنشا بس کا پرید گناہ حرام خورل سود کول غیبتون کول حسدون کول خبری کول پروپیگنڈی کول عبادت نکول حدیث کی راضی آواز کو ان کی آواز کے یہ دا شر طلب کو ان کی بس کا گیلہ کئی مونگ چی چاہتا ہوا چی بس کا خدا قرآن تا گو ردا کار پرید اللہ تا گو ردا کار پرید قشان مونگتوی اے دا شر طلب کون کیا یو لسمی عشت شر پس وگرزی دے یو لسمی عشت دا اللہ نبغاوتو کو یو لسمی عشت دا اللہ نبل طرف تروانوی یو لسمی عشت دا اللہ قانون دخپون لاندے کڑے دے یو لسمی عشت دا رسول اللہ پا احادیث و عمل ندے کڑے یو لسمیاشت دی منزونه ندی کړي یو لسمیاشت دی جمع ندی کړي یو لسمیاشت دی تلاوتونه ندی کړي یو لسمیاشت دی پردي حقونه خوړلې دي یو لسمیاشت دی د مسلمان غوښې خوړلې دي یو لسمیاشت دی د خور حق نه دی ورکړی یو لسمیاشت دی بد اخلاقیانې کړي دي یو لسمیاشت دی کنځلې کړي دي یو لسمیاشت دی تهمتونه لګولې دي نن موقدا आवाज کوي اے د شر طلب کوونکي بنشا گناہ پریدا نافرمانی پریدا اللہ تا رجوع کا اللہ دزان نرازی کا او چکم انسان پدی میاش کی اللہ دزان نرازی کی دغا انسان جنتی او چکم انسان پدی میاش کی ہم طلب د گناہ کئی جواری کئی ہم دغا شان انڈ جنگی پچوکنو کی کینی فلمونا گوری ڈرامی گوری وقت خرابی تلاوت نکئی منز نکئی دینی نغا انسان ناکام دے دا محمد رسول اللہ پا پتوہ باندے صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ رسول فرمائی جبریل رالے پا پڑوئی باندی خیجی یو زلیوے آمین بلے پڑوئی باندی خیجی بیاوئی آمین بیا خیجی وی آمین صحابو تا پوسو کو دا اللہ دا رسولنا چی دا اللہ رسولنا نن دیر ناشنا کار کرے پڑوئی باندے خطی یو زل دی آمین ہوئے بیا خطی بیا دی ہوئے بیا خطی بیا دی ہوئے سنگ چل دے سے چلش دا اللہ رسول وی آتانی جبریل راغل اومات جبریل علیہ السلام دری خبری راتا وکڑی او راتا ویوے چی دغا خبری پچا کی راشی او عملی کی دغا انسان کامیاب دے او چی پچا کی نہیں دا دے اللہ تباہ و برباد کی ما تا وی چی آمین ہوایا جبریل پی آمین ہوئے پیغمبر ہم پہ آمین ہوئے پیغمبر صحابہ توئی صحابہ قولو تاسم وی آمین چی زمون ہم بدی باندے آمین دے اللہ زمون دا دعا تقبول کی سی ورطوئے یہ دا خبر ورطو چی پا یو سڑی باندے میاش دا رمضان راش میاش دا روجے راش او دا انسان پدی میاش دا رمضان کی داسی اعمالون کی چی اللہ رب العالمین دا آغین رازشی تبادشی
جبریل وی پیغمبر تا آمین وایا جبریل آمین وی پیغمبر تا وی تم آمین وایا پیغمبر ہم آمین وی پیغمبر صحابہ تا وی تاسم آمین وایا اغم آمین وی سوچ کا و پختنا اے مسلمانا دبونیر ددی کلی پختنو خبرہ خیری چاکڑی دی اللہ سوکی را لے گلے جبریل اداغیب خیری محمد الرسول اللہ تصدیق کرے رے داغیب تصدیق بیا دا محمد الرسول اللہ ملگرو کرے رے نوارا چنا کام شوی گناہونا دی پری نخودل اعمال دی شروع نکڑل اللہ دی رازینوں کو فرق در کران لے ہم ظاہری ہم باطنی نو مصداق دخیرو دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرزے دلے یقینی کامیاب یقینی ناکام تابا تابا او چکم انسان بنی میاشت رمضان راش او دے پکی اعمالو کی اللہ دزان نرازی کی دغا انسان کامیاب دے دا اللہ رسول خیری کری دغا انسان مونگلت سے پکار دی محترمو اللہ مونگتا اعلان کرے رے وسارعو الى مغفرت من ربکم دروازی دا اللہ کلاوی دی توبی دروازی کلاوی دی دا اللہ دا رحم دروازی کلاوی دی اللہ آواز کہ یہ مسلمان اور اللہ خبرہ پدی میاشت رمضان کی دروازی دا جہنم دا تڑلے کی گی دروازی دا جنت دا کلاوی گی شیطانان تڑلے کی گی مردت الجن اغسر کشا پیریان تڑلے کی گی اعمال میدان لگی گی میلی لگی گی نو کم مسلمان چپ دی میاش کی دی سیزن کی اللہ دزان نرازی نکی حال دا چی جہنم بن جنت کلاو دے دا اللہ رحمتنا را وریگی نو دا انسان ببیا کلا دا اللہ رب العالمین در تورزی او اللہ بدزان نرازی کئی تاسو سوچو کہ دا سے چانس گولڈن اپرچونٹی کہ انسان تا ملاوش او اغا دا سشے کی مس کی پری دی نو دا انسان دی تمون عقل مند ہوا نا محترمو دا ناکام انسان دے کم عقل انسان دے کم فهم انسان دے نسو کئی نیک اعمالو کئی خپل روجا پا منزنو باندے پا عبادتونو باندے دعاگانو باندے امدغشان پا درسونو باندے خو خبرو باندے صدقو باندے نیکو خبرو باندے تحجدونو باندے امدغشان دورزے پا روجو باندے او دشپی پا قیام اللیل باندے دا مزینی کئی چی اللہ دا آغی تاسو تا ریوارڈ در کی دا آغی بونس تاسو تا اغا فائدہ در کی چی اعلان آخری شپی کی گی او داوئی چی اللہ دے انسان تا چی چارو جینی ولی اللہ یہ دزان نرازی کرے دا انسان اللہ جنت تا داخل کو جنت تا لارو او اسنا چی دا آغی اعلان حق دارو گرزو چی پا داغی خلقو کی نہیں جنت مزے نہیں جہنم تا چیر تا لارنش پوئے گئی زمان پا خبر اعمال پکار دی نیک اعمال اس دا انسان پزر کی دا خبر رازی کوشش کوما خو نیک اعمال توفیق را تنوی لوی سوکم نوے اور دا خبر تا بیماری تاکی بیماری پرتا دا ستا زڑ مریض دے دا علاج ضرورت دے ڈاکٹر تزانو خایا اگر ڈاکٹر چی اگر روحانی طبیب دے ستا دا روح علاج کون کے دے چی تا تا طریقہ دا عبادتو غے ستا زڑ سخشوے دے تا کوشش کے چی راو گرزی خود را گرزی دو طریقہ دے ندز دا اگر طریقہ زدہ کا طریقہ دا دا او دسو کا دعاو آیا داغین پس دو رکات منزو کا صلاة التوبہ دو رکات پس اللہ تا اعلانو کا اللہ گناہگاروم نافرمانوم ظالموم حرام خوروم صد خوروم وال گناہونا غٹ گناہونا امدغ شان مسلمان تمی تکلیف ورکڑے حسد میں کڑے غیبت میں کڑے اللہ تا رجوع کو اللہ تمہیں معاف کا دغے طریقہ دا رو گرزا اللہ تا رو گردانی دا اللہ نہ مکوا نو تو اگورا چی اللہ پتا بند رحم کئی کنے او حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
دا نیکی یو نیکی بل نیکی ته انسان دا راکش کوي، یو نیکار دی وکړو بل ته دی راکش کوي. او ګناه هم داسې وه چې یوه ګناه دی وکړه بلې ته دی کش کوي. هغه اسباب زده که، سوچ وکړه دې ذهن کې چې چېرته دغه اسباب د کلکوالي د زړه د روګردانۍ د الله نه چېرته په ما او تا کې خو موجود نه دی. اولنی سبب چې انسان د عبادت د الله نه محرومه کوي کثرت الطعام، ډېر خوراکونه کوه، پرلته یې ووهه او خوراکونه کوه. دا ډېر طعامونه، دا نفس، دا شومی دی کې شحت راځي، بخل پکې راځي، بل چا باندې پرزو بیانې وي، بس ناست وي په دسترخوان باندې او خوراکونه دي او دی خوراکونه دي او دی د دې سره د انسان زړه دا کلکېږي، نفس کې فرق راځي. نو خوراکونه کم کا او ګورئ تاسو ولې الله رب العالمین په میاشت د رمضان کې مونږ باندې د ماسپښین روټۍ بنده کړ، د خوراک نه ولې بند کړیو چې نفس ته لږ شان تعذیب ورکو، لږ زورونه ورته ورکو او زمونږ دا نفس دا برابر شي او د الله بندګیان یو. کثرت الطعام، څوک چې دا شی کوي هغې د عبادت ته توجه نه لګېږي، ورې ډډې نه لګي، سستي پکې. دویم المعاصي، ګناهونه په یو ګناه صرفه نه کوي، هره ګناه کوي. که په مجلس کې کېناستو غیبت دا کوي، په لاره تېرېږي د مسلمان سره حسد دا کوي، مسلمان سره ودرېدو روان شو ته خبرې پسې دا کوي، د مسلمان په عزت باندې لاس دی اچوي، د مسلمان حق دا خوري، په منځ کې خشوع د ده نشته، عاجزي په ده کې نشته، روګرداني په ده کې نشته، نرمي په ده کې نشته. ټول هغه کارونه کوي چې هغه د شیطان کارونه دي، ګناهونو کې اخته دي، هم ظاهري او هم باطن. تاسو سوچ وکئ هر انسان په خپل نفس باندې علم حضوري لري، په ځان پوهیږي. سحر نه تر اوسه پورې سوچ وکړه د دې خبرې، سحر را پاڅېدم مونځ مې کړی دی که نه مې دی کړی، مونځ مې کړی په جومات کې او که کور کې مې کړی، او که مونځ مې نه دی کړی. سحر را پاڅېدم خوراک مې د حلالو دی او که د حرامو دی. سحر را پاڅېدلیم ماسپښین شو، هغه طریقې د رسول الله چې ماته ښودلي په هغې مې عمل کړی که نه مې دی کړی. محاسبه وکړه د ځان سره، حساب وکړه، کاونټینګ ځان سره وکړه. شروع شه، د الله رسول وایي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حساب وکړه د ځان سره، حساب کتاب جمع خرچ وکړه. سحر نه ماښامه پورې ګناهونه مې ډېر دی او که نیکۍ مې ډېرې دي، بد اخلاقی می ډیره ده او که خوش اخلاقی می ډیره ده، نرمی می ډیره ده که سختی می ډیره ده. دې ته سوچ وکړه د مسلمان ته می تکلیف ور رسولی ډیر او که مسلمان ته می خیر ور رسولی، نو بیا به تا ته پته ولګي چې څه شی دي. که چېرته نیکي خوشحاله شه او که چېرته ګناهونه یي، فسادونه یي، حرام خوراکونه، الله ته رجوع وکړه، توبه وباسه، محاسبه د نفس سره وکړه، والله الله به درله اوچتې درجې درکړي. دا دویم سبب دی چې انسان د اعمالو نه منې کوي، هغه څه شی؟ ګناهونه. څه شی؟ ګناهونه، معاصي. دریم سبب چې په انسان کې دا د الله بندګۍ ته نه راګرځي، زړه سخت وي. الله وایي د بني اسرائیل بارکې ثم قست قلوبکم، د دې خلکو زړونه دا سخت کړی شو په شان د کاڼو، یا د کاڼو نه هم سخت. د انسان زړه هم دقه شانته دی، ګناه په دې باندې اثر کوي، تور داغ پې لګوي، ګناه کوي، داغ زیاتېږي، حتی تر دې پورې چې د انسان دا ټول زړه د ګناهونو نه داسې ګیره دا واچوي او دا تک تور وګرځي، بیا د الله نافرماني کوي، د الله فرمانبرداري نه کوي. دریم سبب مختصر هغه ده کثرت الکلام، کړتې کوي، کړتو
چې ودرېږي خبرې چاته نه پرېږدي، لګیا دی نه ښې ته ګوري او نه بدې ته ګوري. د الله بندګانو زړه سختوي دا ځای دې ځای کې دی زړه ښه. الله نبي څه وایي؟ التقوى ها هنا، دلته د تقوا ويشير الى صدره 3 مرات، زړه دلته دی، دا ځای درله سختوي دا. او چې دا ځای سخت شي نو اندامونه سخت شي. نو مه کوه ډېرې خبرې، د ضرورت خبرې کوه. یو د دین خبرې دي او یو د دنیا خبرې دي. مونږ ایکسپرټ یو د دنیا، په دنیا کې مهارت لرو، په کور رانولو کې مهارت لرو، د مسلمان په غیبت کې مهارت لرو، د مسلمان ته تکلیف رسولو کې مهارت لرو. ډیر کم داسې خلک په معاشره کې به ویني چې هغه جوړ جاړی کوي، اصلاح کوي، نرمې خبرې کوي، خپل حق بل ته پرېږدي، ورور مې پروا نه کوي. ولې؟ دغه مسله ده چې مجلس کې کېنې د مسلمان نه ګنډي وباسي. غیبتونه هغه خو داسې دي لکه چاولو باندې چې څه شی ور واچوي هغه خوري، دومره اسان. په کوم مجلس کې چې غیبت نه وي په مونږ باندې ساعت نه تېرېږي. عالم زمونږ نه دی اخلاص، عام زمونږ نه دی اخلاص، حجي زمونږ نه دی اخلاص. حال دا د الله رسول څه وایي؟ غیبت دا دی ذکرک اخاک بما یکره. او الله قرآن کې څه وایي؟ ویل لکل همزة لمزة، تباهي ده، هلاکت دی د پاره د هر هغه کس چې هغه بهتان لګوي، غیبت لګوي، د مسلمان غیبتونه کوي. او ای مسلمانه، د الله رسول وایي غیبت څه شی دی؟ دا دی چې ورور دی په یو بد کار باندې یاد کو، هغه کار په ده کې موجود دی، دقې ته غیبت وایي. د الله رسول ته ملګري تپوس کوي، د الله رسوله ان کان فیه که چېرته دا عمل پکې، د الله رسول ورته وایي ان کان فیه که چېرته پکې فقد اغتبته وان لم یکن فیه فقد بهته، که دا پکې غیبت چې نه دا تهمت دی. دریم سبب چې په مونږ کې راغلی او زمونږ زړونه سخت کړي او د الله د عبادت نه مونږ محروم کړي. څلورم سبب هغه کثرت المنام، ډیر خوبونه کول. دا خوبونه هم سبب د څه شي؟ د قسوة القلب. بېغمه شي کنه، د الله غم نه پیژني، بالماضي پکې راشي. نو دا څلورم سبب دی چې انسان د دې د وجې نه د زړه سختېږي او د الله د عبادت نه څه شی کوي؟ بل طرف ته ګرځي. او شپږم سبب چې هغه سبب د قسوة القلب دی کثرت المخالطه. دا روغبړونه چې کوي خیر را لجي، تاسو خیر الته کېنه، دلته کېنه، الته کېنه، د ورځې 200 او 300 مړي ژوندي چې کوي، هلکه ضرورت راغی د مړي ژوندي وکړه، شرعي اسلامي طریقه ده. او چې ضرورت نشته بې ځایه د ځان نه روډ ماسټر مه جوړوه، دا هم سبب د څه شي دی؟ د زړه د سختوالي. څوک چې زمونږ د زړه نه دا اسباب وځي او د الله بندګۍ ته مونږ راشو، هغې باندې ځان پوه کړو. اولنې اختصار سره اور کثرت ذکر الله، ذکر د الله تعالی، عبادت، منځونه، روجي، زکاتونه، تلاوتونه، دا کوه چې ته دې سره عادت شي، وچلیږي، انجن کې دې فرق راشي. ذکر د الله رب العالمین په زور باندې کوه، سخت وي بیا یې کوه، بیا به سخت وي بیا یې کوه، الله به تا په دې کې روان کی او ځان ته به دې متوجه کی. دویم سبب چې د الله رسول وایي داسې یو سبب دی چې دا د دنیا لذتونه ختموي، خوندونه د دنیا ختموي. هغه څه شی دی؟ اکثروا ذکر حادم اللذات الموت. مرګ یادوه، ادیرې تازه دغه الک ما سره زما په کلي کې وو، زما په اجره کې به ناستو، نن په هغې باندې خاورې پرتې دي. دغه سپینګیرې جومات ته به راتو، نن پرې خاورې پرتې دي. دغه زما رشته دار، نن په هغې باندې خاورې انبار شوي دي.
سوکی نوم او نشان هم نه یادی دقه حال زما او ستا هم دی مرګ ځان ته یادوه د مرګ دپاره به تیارې شروع کړي د کوم انسان چې د څه شي سره غم وي د هغې بار بار یاداشت کوي تذکیره کوي نو هغې دپاره بیا تیارې کوي دغه اسباب دي محترمو ځان کې راولئ چې ځان کې مور اوست د دنیا او د آخرت کامیابی تاسو نه چا وړې نه ده او که چېرته دا در کې رانلل نو بس بیا مونږ تاوانیان یو الله دې ما کې هم او تاسو کې هم اسباب د قسوة القلب چې مونږ ذکر کړه الله که چېرته یې مونږ نه لرې کې الله هغه اسباب چې هغې سره زړه نرمیږي ستا طرف ته راګرځي الله رب العالمین مونږ کې راولي الله